دغه کوټه ده چې ویلې د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي. د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي. هغې دلته لیکلي وو عزیز مانیروال صاحب دا کوټه یې پکې یاده کړې وه. دا د غوز ونه ډېره زیاته ښایسته ګڼه او غوزان هم پکې ډېر دي او دا زموږ دوه کشران دي دوی دلته سټډي کوي ناست دي. بونیر ملکه مابڼ غرونو ته راختلي وو حیات خان ورلډ چینل باندې. دغه د غرونو دا ولاګ تاسو ته ډالۍ کومه. دې کې ډېر ښکلي ښکلي معلومات دي. کلی دی پکې، قصې دي پکې، تنور دی پکې، وږي دي پکې، ډاډه ده پکې، بیزي دي پکې، خلک دي. د دې خلکو ژوند جواک دی. راسره اوسئ. بس نن زموږ دویمه ورځ ده په ملکه کې او دا د دغه خبره چې سهار شو موږ به بیا دا سفر خپل پیل کړو که نه. او دا خپل او دا زموږ دپاره ډېر غټ اعزاز دی. موږ خوشحاله یو باچا تاسو او زیات خوشحاله په نه پاتې کېدو کې په خدای پاک دویمه ورځ راوړي او د درېیمې لا پته نه لګي. نه درېیمه خو نه شو کولی. بېګا بېګا دا کته ډاک ټول ډک وو. نو بس بیا دی بیا د خلکو دغه مینې نه متاثره شو. نو زمونږ د کڼ کبر سامان ته کېناسته او خپل هغه خلک یې خوشحاله کړه. نه خوند دا کلي نه مونږ رالو. دا د کرن خان د نو سندرو ویډیو له روان یو مابڼ ته. دا مونږ سره ملګري دي. دا د غوز ونه ده ښایسته. دې لاندې مونږ لږه دمه وکړه. دا داسې د غره په څوکه غونې کې داسې یو مزیداره داسې کوټه ده او حیاته ستا په باچایۍ کې مونږ زړې زړې شو. دا پخوانۍ کوټې دي پورې هغه به درته هم ښایي. دا کوټه په کوم زما له وګوره که نه. د جوارو موسم دی. مونږ د صوابۍ ډېر ښکلی شاعر عزیز مانیروال صاحب یو کلام لیکلی او غزلو. بیا ما ویلی و چې د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي. د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي. او زر کې تنظرې تورانه کې چاته نه ښکاري. ښارونه جا لګي اوده ده او باران وریږي. نو دا هغه کوټه ده کچه کوټه چې چېرته عزیز لاله دا خاموشي د سلندې غوندې خبرې کوي. دا تاسو خاموشي خپله ولیدله چې څنګه بالکل خبرې کوي د سرندې غوندې. د ښار دا شور دی په غوږونو کې هسې برنګاره دي. دغه کوټه ده چې ویلې د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي. د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي. هغې دلته لیکلي وو عزیز مانیروال صاحب دا کوټه یې پکې یاده کړې وه. لږ ریکارډینګ یاد له وکړمه او ورېځ وګوره خانه. هلک غوږ رانه یو نسي دا دی. ये टाइम पास है कि निदा चीनी में कितना नहीं पहुंच रहा ज़रूर कुमरे असद भाई जे परवाना की तू सच है मरखाने अखाना खान सरे की कहना बड़ा دا د نخترو ځنګل
مړه لاره خړه پړه ده پکې پرېږده نو اوس هغه وي ټیک ته نو ځکه زه لږ مخکې ورشم خیر دی ارزښت البم ټپیز ریکارډ کو او دا د په ملکا کې د غره په سر یو شاته رانه ښکلي نښتر دي او د نښترو د ښایست به درته څه ووایم نو دغه نښترې د نښتر په افادیت هم خبرې کوم نښتر کې ډېر کمالونه دي نښتر ډېر ښکلی بوټی دی او د دې غرونو دا ښکلا په پیوچ او په نښتر او په بنج او په رانزړه باندې راجوړه ده نو دغه ځنګلونه باید موږ په خپل حال وساتو دا ښکلې سیمې درته ښیم راسره اوسه رقم دې سٹارټ کړو څنګه وره نیټ سٹارټ کړو دا په بامبړ کې یو ښایسته چینه ده او ډېرې زیاتې یخني اوبه دي موږ ته وڅښلې او ستړي شو دلته هم لږه دمه وکړه او یو ګڼ او ښایسته ځنګل دی ځنګل وګورئ تاسو د جوارو ورځې دي خلک تراړه چې څوک ورته ډاډه وایي ښکلې ښکلې وږي دي دا تنور دی مازدیګر دی کلی دی په تنور کې اور بلیږي دغې ماشوم ته به وایم چې دا وږي موږ له رواته کې بیا بره راوړي که نه ښه وږي به موږ له رواته کې ښه نو دا وږي دې ماشومانو راټول کړي دا موږ له رواته کې او موږ به داسې ورو ورو روان شو جمال جانه دا لاره به وښیو دلته کې د چرګانو دا کوډګۍ نه ده دا به هغه دي چرګانې ګرځي او دا یې کوډګۍ ده نو دې کوډګۍ ته دې درنه ګټه په دې ږدي چې د شپې ګیدړ مېدړ وینسي که نه او ګیدړ هم دونه روانۍ کوي چې هغه دا ګټه ورته شي اکثر په پنجو باندې لرې کوي او خپل هغه مال غنیمت چې کوم دی هغه ورته چې کوم ځای پروت دی هغه ته وړي نو د دې ځنګلونو د ګیدړو دغه خوراک دی د خلکو خپل رهن سهن دی او څنګه چې هغه وایي چې ستاسو به زمونږ ژوند دی او ستاسو روایت دی که نه هغه خلک چې د دې د خلکو د ژوند نه نه خبر نو هغوی دا د بیا په تصویرونو کې دغه د چرګو کوډګۍ او دغه تنور او دغه چج او دغه غلبیلې دا هغوی ته بیا داسې یو ناویات احساس ښکاري خو چونکې دا په دې کلو کې موجود دي او دا موجود ښه دي دا د خدای نه ګواکوي داسې نه چې مونږ وایو چې دلته دې هم ترقي وشي او دلته دې هم جاز راشي او دلته دې هم بلډینګ راشي دلته دې هم خښته او ګټه راشي خښته دې دلته راشي سیمټ نه دا د اړو راځي نه دا ځنګلونه دا کلي دا روایات دې په خپل حال باندې پاتې شي البته تعلیم دې راشي چې خلک تعلیم دا جمال جانه دا بلی ده بلی دا کوټه ده دا چې کوم دی نو بشونه دي غوړګي دي د بلۍ په غاړه باندې ولاړ یم او یو ټپه راته رایاده شوی په کوټه غلی غلی راشه د 14 غوړګي د لاندې ناسته یم او ځینې خلک وایي چې په بلۍ غلی غلی راغلی که نه نو د بلۍ په پښتو ادب کې ډېر روایت دی بلۍ دا ده دا هغه بلۍ ده او دا هغه کچه کوټه ده او دا کلي دي دا پې له پاسه سپیم پروت دی او دا یې لارې دي هغه بلۍ هم ښکاري او اسد باچا زموږ نه مخکې او موږ پسې دا شاته لاره تلې ده کور ته په لاره کې خر تړلی شوی دی دلته کې اکثر سپی هم وي ټیک ده دا څوکیدار هم دی او ګیټ
بیا د دغه کلو د کلي کې دغه 2 کوټې دلته په دې ځای کې بیا دیو بیټه کم دی اجره دا د دیو اجره ده د غریبانانو اجره ده دلته هم دیو میلمه چې راشي نو دیو ورته کټ بستر راوباسي نو د دغه کور نه ولا چې ډوډۍ هم راوځي او دا چې کوم دی دا د میلمه ځای دی دا کمال جان راشه موږ به پکې رڼا هم کوو موږ به دلته یوه رڼا هم وکړو کاری خان جی ښکاري او خو زه به هر حال موږ به رڼا هم وکړو دا وګوره دا بیټک دی سیلینګ دی او دا سیلینګ دی دا هغه غوړګي دي او دا هغه برګي دي دا پیلرز وګورئ او دا پیلرز دي دا ستنې دي ستنې په دې باندې دا چې څنګه موږ پیلرې کوو دا په دې باندې د بیټک دا رڼا ده ولاړ دی پې او دروازه دلته نه ها البته که چېرته د سپو د ګیدړو د راتلو یاري نو دلته بیا خلک شپول هم کوي یو تیار غونې کې شپولې راوړی هغې ته یې شاته کټ ودرولی بیا د دې ځناورو نه او د دې نه خپل هغه سیفټي هم کوي یو شعر دی وایي چې په دې زیړي مازدیګري کې او په دې توت سپرلي کې په دې زیړي مازدیګري کې او په دې توت سپرلي کې که ځینو ضدي خوښه یې خپله ده خو ښه نه کوي نو موږ به موضوع ښه نه کوو واقعي چې ښه نه کوو د ښار هغه شور ته او د ښار هغه لوګو ته روان یو نو ښه نه کوو خو څه وکړو ژوند به هم کول غواړي اصل ژوند خو دلته دی د دې ځای د غرونو د شینکي د بوټو ونو د دې ځای دا ځناور د دې ځای دا ځنګلي حیات نو تاسو ټولو ته بلنه در کوم چې تاسو هر کله هم وزګار وخت مومئ شپه دوه درسره وي نو سوات ته چې ځئ کالان ته چې ځئ ملم جبې ته چې ځئ مختلفو د سیل سپاټې ځایونو ته چې ځئ نو دلته یو ځل خامخا راشئ ملکا ته راشئ مابڼ ته راشئ او دا کاټیجز پکې جوړ شوي دي دلته تاسو اوسېدی هم شئ په ډېر مناسب قیمت باندې دلته تاسو ته حفاظت هم دی تحفظ هم دی خوراک هم دی سهولت هم دی او د قدرت د ښکلاګانو د منظرونو یو نه ختمېدونکی سمندر هم دی نو باوري یم چې زموږ دغه مات ګوډ څه چې موږ خپل کار کې مصروف وو لږ ډېر هم تاسو ته څه ښولي هغه به ستاسو خوښ شوي مابڼ بنیر ملکا د غرونو دغه ویډیوز به تاسو کتلي خوښې شوي به مو د حیات خان ورلډ چینل د خوښولو مننه کوم نورې داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې درسره به هم شریکوو څومره چې زموږ ویډیوګانې وکتلې ستاسو یو جهان مننه کوم ودان راسره اوسئ نور ښکلې ښکلې ولاګونه درله هم جوړوم ډېره زیاته مننه د بنیر د امبېلې غرونه باران او د ګلۍ ټغا واه واه هاي هاي د امبېلې نه مونږ سفر شروع کړو او ملکا ته ورسېدو په دې لاره باندې چې مونږ څه ولیدل او څه مو کړل هغه ټول هر څه نه راتېر شو دا دی واپس روان یو نیمه شپه ده او باران ورېږي او بیا هم په دغه امبېله باندې په بنیر باندې تېرېږو ځکه خدای د قدرتونو نه او د خدای د ښکلي مخلوق نه راجدا شو بس روان یو د ښار په لور باندې او د دې خلکو د مینې ته او دغه ښکلو نظارو ته او بیا پکې د باران ته او د ښکلو 2 ورځو او 2 شپو ته دومره خوشحاله وو چې د الله څومره هم شکر ادا کوم کم دی نو یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې موږ دې په دې دومره ښکلي علاقو باندې وګرځولو دا دومره ښکلي خلک چې زموږ سره یې مینه وکړله ستاسو د ټولو د کتونکو یو جهان مننه کوم او بس دغه باران دی سفر دې زموږ په خیر وي او تاسو دې راته خدای هر چېرته چې ژوندي ښاد او بریالي ساتي زموږ سره اوسئ